سلام اوس هم د 11 بجو خبرونه. د افغان حکومت د ملي امنیت د سلاکار مرستیال محمد سلیمان کاکړ له خپلې دندې استعفا وکړه. نوموړی چې 4 کاله د ملي امنیت د سلاکار مرستیال و په خپله استعفا پاڼه کې لیکلي چې د یو شمېر ملحوظاتو او شته ستونزو له امله نشي کولی خپلې دندې ته ادامه ورکړي او له ولسمشر یې غوښتي څو د ده استعفا منظوره کړي. تر اوسه روښانه نه ده چې ولسمشر غني دغه استعفا منلې او که څنګه. د ویل ده چې نږدې 10 ورځې مخکې محمد حنیف اتمر د دولت له مشرتابه غړو سره د جدي اختلافونو له امله هم له خپلې دندې لاس پر سر شوی و. د کابل د 10مې امنیتي حوزې په شاوخوا سیمو کې د یوې چاودنې له امله له پروان ولایت څخه د ولسي جرګې لپاره نومان محمد انور نیازی ووژل شو او ورسره 3 نور کسان ټپیان شول. دغه پیښه تېر ماښام نږدې 7 بجې په شیرپور سیمه کې په یو هایلکس موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت سنګزی زیاتوي چې په دې پیښه کې یاد موټر هم زیانمن شوی دی. له دې سره سم د کندهار په مرکز کې هم د یوې چاودنې له امله 7 پولیسان ټپیان شول. د کندهار امنیتي مسؤلین وایي دغه پیښه تېر ماښام د کندهار ښار د 4مې او 14مې حوزو ترمنځ سیمه کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. ویل کېږي په ټپیانو کې د 14مې امنیتي حوزې مرستیال زلمی اسلامي هم شامل دی. د بادغیس پولیسو په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو د ترسره کولو په تور د یوې 15 کسیزې ډلې له نیولو خبر ورکړ. پر دغې ډلې تور دی چې د بادغیس په ټولو ترورونو د امن او امان نظم ګډوډولو او نورو جنایي پیښو کې لاس درلود. د بادغیس د امنیه قمندانۍ ویاند نقیب الله امیني زیاتوي چې دغې ډلې په د وروستیو ورځو کې د دغه ولایت د استیناف محکمې یو غړی او یو پولیس هم ترور کړي وو. ولسمشر غني تېر ماښام په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ له نوي قمندان جنرال سکاټ میلر سره په ګلخانې ماڼۍ کې وکتل. ښاغلي غني نوموړي ته د نوې دندې مبارکي وویله او د بریا هیله یې ورته وکړه او همداراز دواړو لورو د افغان ځواکونو په لومړیتوبونو او د افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا د تګلارې او د هغې د مثبتو پایلو په اړه بحث او خبرې وکړي. د غوڅ ملاتړ قمندان په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې په خپل نوي موقف او دنده کې به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لا پیاوړتیا لپاره زیاتې هڅې وکړي. د ویل ده چې ښاغلي میلر تېره ورځ په رسمي توګه د جنرال جان نیکلسن پر ځای په افغانستان کې د امریکایي او غوڅ ملاتړ ماموریت د لوی قمندان په توګه خپله دنده پیل کړه. او د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د داعش ضد عملیاتو په لړ کې 22 داعشیان وژل شوي او یو شمېر وسلې او نور مهمات هم ترلاسه شوي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزکوال وایي دغه عملیات د یادې ولسوالۍ په دیوګل دره کې 15 ورځې مخکې پیل او اوس هم په شدت سره دوام لري. د نوموړي په وینا د دغو عملیاتو په لړ کې د یادې درې ډیری کلي د داعشیانو له شتونه پاک شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.